په ګوتو خوراک کول او د ګوتو سټل د احادیثو په رڼا کې په ګوتو خوراک کول او بیا ګوتې سټل سنت دي. د مسلم شریف حدیث ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم په باره کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأكل بثلاث اصابع، بشک رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم په درې ګوتو خوراک کولو. فاذا فرغ لعقها، او چې کله به د خوراک نه فارغ شو نو ګوتې به یې سټلې. بل دا چې په ګوتو سټلو کې د خوراک برکت هم وي. د مسلم شریف حدیث دی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم امر بعلق الاصابع والصحفة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم د ګوتو او لوخي د سټلو حکم کړي. وقال انکم لا تدرون فی ایه البرکه، او فرمایلی دی چې تاسو ته پته نشته چې تاسو په کوم خوراک او کومه نړۍ کې برکت دی. محترمو، د موجوده طبي او ډاکټري تحقیق هم دا دی چې په چمچ باندې د خوراک کولو په نسبت په ګوتو باندې خوراک ډیر فایدهمند دی، ځکه چې کله په ګوتو باندې خوراک کولی شي نو د ګوتو د مساماتو یعنی د هغه باریکو سرونه په کومو چې خوله راوځي د دینه د خوراک کولو په دوران کې فایدهمند مواد راوځي، یعنی خوراک هضمونکې رطوبت ورنه راوځي، کوم چې صرف په مایکروسکوپ باندې لیدلی شي، او دا فایدهمند مواد د نړۍ سره شاملیږي. اوس چې دا کله د نړۍ یا د ګوتو د سټلو په وخت معدې ته لاړ شي نو دا د معدې او هضم د پاره ډیر فایدهمند مواد دي. تر دې پورې ډاکټرانو لیکلي چې که چېرته د خوراک نه وروستو ګوتې وسټلی شي نو د دې ښه اثر په سترګو، دماغو، زړه او معدې باندې راځي. اوس که چېرته د جمچ په ذریعه خوراک وکړه شي یا د خوراک نه وروستو ګوتې ونه سټلی شي نو بیا به دغه فواید نه حاصلیږي. محترمو، د ګوتو سټلو سنت طریقه دا ده چې پیغمبر علیه السلام به اول د منځ ګوته سټله، بیا د شهادت ګوته، او بیا به یې دا غټه ګوته سټله. ربی کریم دې موږ او تاسو ته د محبوب علیه السلام په سنتو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.